لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. پنځلسمه پارا سورة الكهف درشتم نمبر آیت تے واقعات اصحاب الكهف اغا بیان شوا او سلگ شان خبر بی دی ورپسی آیت کی بیانیگی خو بیگا درس کی ذکر شویو چې الله رب العالمین 2 آداب بیان کړو. اصل کی خطاب وبکې نبی علیہ السلام ته لیکن دا ټول امت ته شامل دی. اول آداب داو چې فلا تماری فیهم الا مراء ظاهرا. الله پیغمبره دا یهود او دا نصارا او دا مشرکان چې د اصحاب کهف د واقعې په باره کې تاسو سره باسونه کوي نو بس دومره ورته تفصیل بیان کا څومره چې قرآن کریم بیان کړی دی. دین اخوا که دوی کومې قیسې وغیره جوړې کړي دي نو هغه ما اورئ د هغې پروا مه ساتئ. دویم ادب دا ذکر شو چې ولا تستفت فیهم منهم احدا. د دې یهودو د دې نسواراو نه به د دین په مسلو کې تپوسونه نه کوئ. الحمدلله زمونږ استاسو دینو چې دین محمدی ورته وی هغه قرآن و سنت کې موجود دی. نو یهود او نسواراو ته زمونږ استاسو ضرورت دا نشته دی. نو دا 2 آداب بیان شو. اوس دی ورپسې 2 آیاتونو کې 3 آداب الله نور ذکر کوي. دا به ټول 15 شي. بل ادب دا ذکر کوي چې کله یو سړی یو خبره کوي یا وی چې زه به دا کار کوم نو د باندې ضروری دی چې دی به دغه خپل خبرې سره لفظ د ان شاء الله وی. مثال په طور یو سړی یو کار کوي نو چې دی وی چې ان شاء الله زه به دا پلانکې کارو کوم، ان شاء الله زه به د فلانکي ځای ته ځمه، ان شاء الله زما دا خبره ده. نو دا یو ادب الله رب العالمین ذکر کړي او دای هغه وخت کې د آیاتونه نازل کړو چې کله د یهودو د نسواراو په سازش سره مشرکین مکه راله او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې موږ تا نه 3 تپوسونه کوو. د روح په باره کې، د اصحاب کهف په باره کې او د ذوالقرنین په باره کې د دوی حالات راته بیان کا. هغه حدیث کې راځي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه الله رب العالمین د ان شاء الله کلمه هیر کړه. دا د الله یو امتحان. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی ز تاسو سبا راشي زه بدله جواب درکم. په کار دا و چې داسې ویلې چې ان شاء الله سبا به زه تاسو له جواب درکم. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه ان شاء الله هیر شو او د ځان نه خو جواب ورکولی نه شو، ځکه پیغمبر خو د ځان نه خبرې نه کوي که نه، د الله د وحی انتظار کوي. په دې کې سبا ورځم تېره شوه وحی نه راځي، بله ورځم تېره شوه جبریل علیه السلام نه راځي، بله ورځم تېره شوه جبریل علیه السلام نه راځي. 18 ورځې تېرې شوې چې جبریل علیه السلام 18 ورځې پس رالی.
نو کم چې وخت کې مؤمنانو نو هغوی خو ومنله چې بالکل دا نبی په حق باندې دی او موږ په د ایمان نه وړی دی چې څه وایي نو هغه صحیح دی. لیکن دا چا چې تپوس کړی مشرکان کافران نو هغوی پروپیګنډې شروع کړي، په نبی علیه صلات وسلام پسې خنداګانې ټوکې مسخرې به یې کولې چې ته څنګه پیغمبر یې، تا نه موږ د یوې خبرې تپوس کړی دی 15 ورځې وشولې 10 ورځې وشوې ته وې نن جواب در کوم او سبا جواب در کوم، اوسه پورې دې موږ له جواب رانک او هغه د بره نه وحی بنده شوې وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم خامخا سړی خفه کېږي که نه، پریشانه و. جبریل علیه الصلاة والسلام راغی، نبی علیه الصلاة والسلام ته ویلي چې تا د انشاءالله کلمه ورسنه وویلي. دی آیت کې الله ذکر کوي تا که دوی ته داسې ویلې وې چې انشاءالله سبا به دله زه جواب در کوم نو سبا به تا ته جوابات ملاو شوي. نو دا ادب ورته بیان کو او دا د ټولو مسلمانانو نارینه او زنانو دپاره دا ادب دی چې الله فرمایي ولا تقولن لشیء او موایت لشیء د یو خبرې د یو کار په باره کې انی فاعل چې یقینا زه کوونکی ذالک د دې کار غدن سبا الا مگر داسې وایه ان یشاء الله چې وغواړي الله تعالی. دا ادب الله ذکر کو. نو دا منګ او تاسو ته دا تعلیم دی، که نارینه دی که زنانه ده، چې کله د خولې نه یو خبر راوباسي او وی زه به دا پلانکې کار کومه نو داسې ورسره وایه ان شاء الله، نو دا کار کې به بیا کامیابیږي، الله به در د کولو وس او طاقت درکوي چې جایز او حلال کاری. په بخاری کې حدیث ته د سلیمان علیه الصلاة والسلام 100 ښځې وې، 100 بیبیانې. هغه وخت کې د نبی د پاره جایز وي او زمونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم څو بیبیانې وي؟ 11 بیبیانې وي. بعضې چې 9 حسابوي نو دا 2 پکې وینځي دي، دغې سره 11 راځي. سلیمان علیه السلام 100 بیبیانې وي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی سلیمان علیه السلام یو شپه اراده وکړه چې زه به نن شپه کې د 100 بیبیانو ته نزدېکت کوم او الله به ما ته د دې 100 نه بچي راکوي. د یو نه چې بچی پیدا شي څو شو؟ 100. او دا 100 نه به بیا زه مجاهدین جوړوم د الله په لاره کې به جنګېږي. ډېر بهترین سوچ و. خدای ونه ویلې چې ان شاء الله. ګوره د ان شاء الله د نه ویلو نقصان ته ګوره، چې کله دا ونه ویلي ټولو بیبیانو سره میلاو شو، د یوې بیبي نه بچی پیدا شو هغه هم نیمګړی، د دې نورو نه خو پیدا نه شو، د دې یو نه الله ورکه هغه هم نیم بدن و نیمې نه و، نیمګړی و. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي و قسم په الله که سلیمان علیه السلام لفظ د ان شاء الله ویلې وی نو الله به د دې ټولو نه ول اولاد ورکړی وی، 100 به بیا مجاهدین جوړ کړی وی. نو د ان شاء الله نه ویلو دا نقصان دی. نو هر نارینه هر زنانه لپکاري چې دې څه خبرم کوي د څه کار ارادم کوي نو چې دې ووایي چې ان شاء الله، او بیا چې کله یو کار شروع کې نو د دې سره بسم الله ویل پکار دي. صحیح حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای کم انسان چې یو کار شروع کوي او دې بسم الله ونه وایي دا کار به د لنډې بوچې پاتې کیږي، سر ته به چرته نه رسي. نو خاص کر زنانه که زما دا خبرې اوري نو دی زنانه وله پکار دي چې وړه اغږي نو چې هم وای بسم الله، که روټۍ پخوي نو چې هم وای بسم الله. نو ګورې په کور کې بیا برکت راځي، دی وړو کې برکتي، دی انګولي کې برکتي. پخوا به د زنانه و دا کار ګوره ډېر کو،
پخوانی زنانه چې کمی وي هغه دومره هوښیارې وي چې هغوی به د بې اودسۍ په حالت کې وړم ناغږل ویلې دې کې بیا بې برکتي راځي. دا اوس چې زما او ستا تروړه راوړو سبا بیا وایي تروړه ختمه شوي بله راوړه ولې دا پیریانو وخوړله یا دا منګکانو وخوړه دا وړه خو برکت پکې نشته که نه. نو د دې وجې نه چې څه خبره کې څه کار کې انشاءالله ورسره وایو بسم الله د کار په شروع کې دا ویل په کار دي کور کې به د برکت راځي روزي به د فراخی. نو دا ادب الله رب العالمین ذکر کو په سورة الفتح کې براشي په 26مه پاره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملګرو ته ویلي چې سخت کال به ځو عمرې له مدینه کې و انشاءالله لفظ و نوی دا به په سورة الفتح کې به دا خبره هلته راشي. نو چې دی و نویلی نو هغه کال عمره ګورې ونه کړه. الله رب العالمین آیت نازل کو ان شاء الله آمینین محلقین مقصرین رؤوسکم دغه آیت دی. الله ویل پیغمبر چې راتلونکي کال به عمره کې هو ګوره انشاءالله یاد ساته انشاءالله به ورسره وي. نو چې انشاءالله دې په یو کار کې ویلا کار کې به کامیابی او چې دې نه ویل نو نقصان به ګورې دی. نو هر کار هر خبره چې سړی کوي که نارینه که زنانه په کار داره چې دې ورسره څه وي انشاءالله یو خبره یاد ساتئ کم چې احکام دي او مسائل دي یو سړی داسې ووایي چې قسم زما د قسمی انشاءالله یا مثال په طور زما د ښځه طلاقی انشاءالله یا دا غلام ما آزاد که انشاءالله نو په دې سره دا کار نه صحیح کیږي. دا یاد وساتئ دا قسم هم په ده باندې نه راځي دا غلام هم نه دی آزاد شوی دا ښځه هم په ده باندې نه ده ځکه چې دا انشاءالله ورسره کله تا پیوست کو نو دا الله د مشیت نه ته څه خبرې چې الله رضا دې په دې کار هغه غواړي او کو نه غواړي. نو په احکام او مسایلو کې به ورسره ګورې سړی دا ټکې نه یو ځای کوي. نور عام چې څه خبره کې څه کار کې نو هغې سره به څه وي انشاءالله. ولا تقولن لشيء او موایت د یو شیز یو خبرې په باره کې انی فاعل چې یقینا زه کوونکی مذالک دا کار غدن سبا الا مگر داسې وایه ان یشاء الله چې وغواړي الله. دا یو ادب. دویم ادب وذکر ربک اذا نسیتا یادوه رب خپل اذا نسیتا کله چې هیر شي ستانه. دې کې مفسرینو ډیر تفسیرونه لیکلي چې د دې ادب څه مطلب دی خو غوره خبره پکې دا ده چې کله دنه دا لفظ انشاءالله هیر شو نو چې کله دریاد شو نو وذکر ربک نو بیا به ووې ورسېدې په مقصد باندې. ابن کثیر رحم الله لیکلي یو خبره دی کوله یو کار انشاءالله دنه پکې هیر شو کال پس تر د دریاد شو نو بیا ووایه چې انشاءالله نو اجر خو به کاکار تا کړی مې نو اجر به درته څه شي هغه درته میلاو شي. ګنټه پس دریاد شو 2 ګنټې پس ورځ پس چې تا وی چې یاره ما نه خو انشاءالله هیر شوی نو الله وایي وذکر ربک اذا نسیته دغه وخت کې ووایه. ګوره دا دلیل دی چې نبی علیه الصلاة والسلام اگر چې پیغمبر دی خاتم الانبیاء امام الانبیاء ورته ویلی کېږي خاتم النبیین دی لیکن پاغه باندې بم نسیان او هیره به ورباندې راتله او دا په ذکر راتله چې هغه بشر انسان و که نه څه ملایک خو نه و. الله ځکه دلته وایي دې کې مقصد اصل کې دا دی چې ګوره پیغمبر اگر چې ډیر اوچت دی خو نسیان په هغه باندې راتلی شي هیره په راتلی شي. دا دلیل دی چې هغه بشر و حاجت روا مشکل کشا نشي جوړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم به کله مونځ کو نو د 4 رکاتو په ځای به 3 رکاته وکړه قصدن نه ایسته به هیر شو کله کله به 5 رکات تم پکې پاسېده. صحیح احادیث په دې کې ډېر زیات راغلي دي نو بیا به اخره کې به بیا څه وکړله سجده سهوه به وکړه. نو اگر چې پیغمبر دی خو حاجت روا مشکل کشا خو نه دی که نه چې نسیان دی په نه راځي هغه خو یو د الله ذات دی چې په هغه باندې دا نه راځي. دریم ادب
وقل وایا آسان نزدې ده ان یهدینی ربی چې هدایت وکړي ما ته رب زما لاقرب ډیر نزدې من هذا د دین رشدن په اعتبار د هدایت سره. دا دریم ادب دی. الله پیغمبر دا یهود او نصارا او مشرکان ستانه دا تپوس کوي کنه دا اصحاب کهف د احوالو په باره کې بس ته ورته دا ووایه چې لاقرب من هذا رشدا ډیر نږدې ده چې الله به د هدایت په اعتبار سره د دغې زما ډیر ښه هدایت به راته وکړي ښې فایدې به راله راکړي د دغې جواب به م راله راکړي او بل دا چې نور به م راته ډېر د فایدې کارونه الله پاک وښیي دی مقصد دی. دی بل آیت کې الله رب العالمین اوس دا خبره صفا کوي او ښکاره کوي چې یاره په دې غار کې دې څومره وخت اوده پاتې شوي واقعه خو بس ختمه شوې ده خو صرف دا خبره ذکر کوي. ګوره مخکې چې کله دوی د خوب نه الله را بیدار کړل نو د دې اصحاب کهف نوجوانانو کې دوه ډلې جوړې شوي. یوې ډلې څه ویلي چې څومره وخت هم تېر کړی لبسنا یوما یو ورځ بلې ویلې نه مړه او بعض یومن نیمه ورځ هم تېر. دلته اوس الله رب العالمین فیصله کوي چې راشه واوره په دې غار کې ما څو کاله اوده کړي ولبسو حصار شوي دوی فی کهفهم په غار خپل کې 300 سنین کلونه وزدادو زیاتی کړل 9 نور نو دا څو شو 309 نو په غار کې څو کاله اوده 309. دلته دا خبره یاد وساتئ دا وزدادو ټکي پکې راوړو دا 9 جدا ذکر کو 300 جدا ذکر کړي. ابن کثیر رحم الله نور مفسرین ذکر کړي او په دې خبره تقریبا د سپینګری به پویم شي. دا خلک وی یاره وی بل کال له بروجه څو ورځې را دغه کېږي 10 ورځې. بس اوس به تاسو زما په خبره باندې ورسئ. دا حساب چې خلق کوي نو دا په دوه طریقو یو شمسی حساب توي بل تسوي قمری. شمسی د نور په حساب سره يهوديان چې حساب کتاب کوي هغه د نور په اندازه کوي. منګو تاسو مسلمانانو ته دا حکم دی چې منګ با د قمری د سپوږمۍ په حساب سره خپل حساب برابرو. دلته ول الله رب العالمین 300 کاله ذکر کړ د دوی په باره کې. نو د نور په حساب سره دوی په دې غار کې 300 کاله اوده پاتې شوي. شمسی حساب سره دا 300 جوړیږي لیکن قمری حساب سره دی نه جوړیږي 309 کاله هغه داسې جوړیږي. قمری حساب سره د سپوږمۍ په حساب سره په هر کال کې تقریبا چې 10 ورځې ده سیوا کیږي 10 ورځې. نو چې هر کال کې 10 ورځې شوي نو په 3 کالو کې څو رالی یو میاشت شو چې په 3 کالو کې یو میاشت شو نو په 100 کالو کې یو کال راغی. نه په 100 کالو کې 3 کال راځي 3 کال رااله. ګوره په هر میاشت کې 10 ورځې سیوا کیږي 10 شي په 3 کالو کې میاشت شوله صحیح شو. نو چې په 3 کالو کې میاشت شي نو په 100 کالو کې 3 کال راځي نو دا 100 کالو 300 نو په 300 کالو کې 3 ورواچو نو څو ته جوړ شو 9 ورسېده په مقصد باندې. نو ټیک دا د یهودو په لحاظ سره شمسي لحاظ سره دا 3 سالو لیکن چې قمري ته واړو نو بیا ته څو جوړیږي 309 ځکه ورته وایي وزدادو 9 دغه مطلب دی. اوس الله رب العالمین د دې خبرې تایید ذکر کوي مضبوطواله. قل الله اعلم بما لبسوا وایا الله تعالی خپوی دی په هغه چې سار شوي دي دوی په دې غار کې بس د دوی په باقی احوال باندې الله خپویږي. بس واقعه د اصحاب کهف دلته تمام شوه. اوس الله رب العالمین د دغه واقعي کم ته چې خلاصه وي نچوړ وي نتیجه او تفریع ورته وي هغه ذکر کوي. 4 نتیجې په دې واقعه باندې دلته مرتب کیږي. اول نتیجه له غیب السماوات والارض
خاص الله لرا علم د پټو سیزونو د اسمانونو د ځمکې دی. ګوره د دینه دا خبره راووته که راونه وته. الله وی اگر چې اولیاء الله خو اسمانونو کې چې څومره پټ سیزونه د ځمکه کې د دې علم ورسو نو ورسه که نه. هغوی ته دا پته نه وه چې موږ په غار کې څومره شپې اوده شوي. الله وی ما ثابته کړه نو واوره دا علم چا لره دی؟ دې ته نتیجه او تفریح وی. الله وی دا علم ګوره ما لره دی، دغه خلکو څه دا علم نو. ابصر به واسمع خلیدونکی دی په دې سره، واسمع او خوریدونکی دی. علما دې ته وایي صیغې د صیغې ذهن نه وته خبره صیغې د تعجب دې ته ویلې کېږي. ابصر به واسمع لکه یو سړی چې مړه څه خلیدونکی دی او څه اورېدونکی دی، نو دا د الله په صفتو کې راغلي صیغې د تعجب. ابصر به خلیدونکی دی، واسمع او خوریدونکی دی. یعنی الله تعالی چې څنګه لیدل کوي انسانان داسې نشي کولی، ځکه د هغه خو د هغه نه هېڅ شی نشي پټېدی، او الله تعالی چې څومره سوري انسان طاقت دومره نشته. ما لهم من دونه من ولی نشته د دوی لره سوا د الله نه مددګار. الله وی زمانه علاوه ګوره هېڅ څوک مدد د چا سره نشي کولی. ولا یشرک فی حکمه ابدا احدا او نشریکوي الله تعالی په اختیار پل کې احدن هیڅ یو تن. دې کې رد وکړه په هغه خلکو باندې چې بعضې خلک رالګي مشرکان، یره دې پلانکي فیر پلانکي ولی بزرګ له الله رب العالمین څه برخه ورکړې ده، څه اختیار یې ورکړی دی، دا اختیارات د ده په لاسو کې. الله وی نه ولا یشرک فی حکمه احدا، حکم نه مراد اختیار د الله تعالی دی. الله وی زما په اختیاراتو کې ما سره څوک هم شریکو نشته، نه مې اختیار نبی ته ورکړی، نه ولی ته، نه پیر، نه بزرګ ته. د ټولې دنیا نظام چلونکی ذات څوک دی؟ یو الله. ولا تقولن لشیء او موایتو د یو خبر یو شیز په باره کې انی فاعل چې یقینا زکونکې مذالک د دې کار غدن سبالا الا مگر دا سوای ان یشاء الله چې اغواړي الله تعالی. وذکر ربک او یاد ورب خپل اذا نسیتا کله چې هیر شستانا. وقل عسى او وای نزدې د ان یهدینی ربی چې هدایت به وکړي ما ته رب زما لاقرب ډیره نزدې ده من هذا رشدا د دینه په اعتبار د هدایت سره. ولبسوا فی کهفهم او ایثار شوي دوی په دې غار کې 300 سنین 300 کاله وازدادوا 9 زیاتم کړنه. قل الله اوای الله تعالی عالم خپو یده بما په اغلب سوچ دوی حصار شوي دي. له غیب السماوات والارض خاص الله تعالی لرا علم د پټو سیزونو د اسمانونو د ځمکې دی. ابصر به خلیدون کې دی و اسمع او خوریدون کې دی. ما لهم من دونه من ولی نشته د دوی لره سوا د الله نه مددګار. ولا یشرک فی حکمه احدا او نشریکوي الله تعالی په اختیار پل کې هیڅ څوک.